ما باندې خپل فکر نازل شوی دی، زه د خپلو احساسو پیمبر یمه چې کلي کې پیدا په ښار کې لوی شومه، نو ځکه د لفظونو جادوګر یمه. درنو کتونکو، د افغان ټلویزیون په دغه غزل نایټ کې را سره یو بل هنرمند ناست دی، ډېر ښه غږ لري او په ډېر لږ عمر کې پښتو موسیقۍ ته ډېر څه ورکړه. پښتانه پښتون ولس ورته سترګې لري چې نور به هم کار کوي د دغې روایاتو دپاره، د دغې موسیقۍ دپاره، د دغې ادب دپاره. او چاهت پپو چې زه ګورم نو دغه ټپه زما ذهن ته راځي چې خدایه وړوکی یار مې لوی کړي، خدایه وړوکی یار مې لوی کړي چې په خیالي اوربل مې ماتې ګډه وینه. چاهت پپو ستړی مه شي، په خیر راغې د افغان ټلویزیون غزل نایټ ته. یقینا غزل ویل ډېر ګران کار دی او د غزل ته بیا په دې عمر کې غاړه ایښوده د هغې نه هم ډېر زیات ګران کار دی. خو دا د چاهت پپو جرت دی چې دوی دغه پروګرام ته او دغه غزل ته غاړه ایښې ده. د ټولو ناول خو چاهت پپو ستړی مه شي او په خیر راغی. مننه کوم ستاسو، خدای دې مل شه، الله مو قدر وکړه. د ټولو افغان چینل کارکوونکو او خاص کر کې د ستاسو ډېره مننه چې دومره په لږ وخت کې ما ته دومره ټیم راکړو او ډېر خوشحاله شوم. تاسو سره مې وکتل او دا سمندر دی، محنت خواري پکار ده هر فنکار دپاره، هر یو انسان دپاره پکار دی چې څوک د فن سره شوق لري. چاهت پپو که نن نه لس کاله پس یا 20 کاله پس خپل دغه خبرې او دغه هنر ته ګوري نو یقینا چې ته به حیرانېږي چې په دغه وخت کې هم چاهت پپو دونه پالش و، دومره تکړه و. د چاهت پپو چې کوم رور دی ما سره ملو شو، ډېر تکړه او هغې هم دغه خبره وکړه چې چاهت پپو ته کوم هغې سره کم یې ستړی کوي نو یقینا هغې ته هم زه ټریبیوټ پیش کوم. دا هنرمندان چې دي چاهت پپو یا داسې اسفندیارو، دا د قام اساسه ده. دا خلک د دې قام دي، دا خلک د ولس دي، د دې د اواز د دې ولس دی او دا یو ژوندی میډیا ده. د دې ولس دپاره په خپل اواز باندې ډېر لوی لوی کارونه کولی شي. خو چاهت پپو خبرې به کوو منځ منځ کې، خو څه به درنه اورو. لومبی کلام، لومبی غزل دې راته څه راوړی دی؟ دا یو سپیشل روبۍ به د حمزه بابا درته وړاندې کړم، هغې نه بعد به د بابوزي صاحب یو کلام وړاندې کړم. ډېر خوند به وکړي. حمزه بابا وایي ته خو ووایه یو ځل چې حمزه څه شو، ته خو ووایه یو ځل چې حمزه څه شو، زما خاورې به هم چغې کړي چې دا یم. ډېر خوند به وکړي. سترګو کې مین حالونه پټ ساتي، ځکه خو د زړه دردونه پټ ساتي. مینه خو یو دردي چاته مه ښایه، مینه خو یو دردي چاته مه ښایه، خلک قیمتي شیزونه پټ ساتي. بڑا ستزله اوباسي خو رسوا نشي، ځکه خو حمزه شعرونه پټ ساتي. که پښتنو را باندې ننګ ونه کړو بیا مې په لوړه غونډۍ کښېږدي چې مرغان مې وخوري. که پښتنو را باندې ننګ ونه کړو بیا مې په لوړه غونډۍ کښېږدي چې مرغان مې وخوري. که پښتنو را باندې ننګ ونه کړو بیا مې په لوړه غونډۍ کښېږدي چې مرغان مې وخوري. بیا مې په لوړه غونډۍ کښېږدي چې مرغان مې وخوري.
لحد خورو تمسواري سلام پچغو چغو رات جاڑی سلام ټوټي ټوټي د خخي دلونا اوختنو پریک دی چی جیوان ټوټي ټوټي د خخي دلونا اوختنو پریک دی چی جیوان کپختنو را باندې نګو نکړو بیا می پلوړا غونډې چې مرغان مې وخوري زما د وطن طرف ته مخې ورونو پلی کوسی تمخ مخړی ورونو د صورت وخی میرا ټولی نکئی پریګ دی دا وگی کجیرانیو د صورت وخی میرا ټولی نکئی پریګ دی دا وگی کجیرانیو پختنو را باندې ننګو نکړو یا می پلوړا غونډې چې مرغان مې وخوري गड़ंगू नमी गुजार की कल को कटी गमू नमी उसगार की कल को बाबू सही बस्ती दिल तनोरो सीगी सत्री न लाड़ चिमारा बाबू से बस्ती दलता नूर सीगी सत्री न लाड़म चिमारा कपख्त नूरा बांधी नंगो नकलो प्याम में पलवड़ा होंडे की चिमरहान कपख्त नूरा बांधी नंगो नकलो प्याम में पलवड़ा होंडे की चिमरहान पलवड़ा मरमान دایجر تور شپو کې د ژوندون ټول غمونه دي دایجر تور شپو کې د ژوندون کیا سپسرو اورونو سرو لمبو کې د ژوندون د ژوندون د ژوندون د ژوندون د ژوندون سرو لمبو کې د ژوندون د ژوندون د ژوندون د ژوندون د ژوندون سرو لمبو کې د ژوندون
پریواجونو د پښتو کې دی ژوندون څومره ګران پریواجونو د پښتو کې دی ژوندون یا سپ سرو اورونو سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون پدا باندې تړلې یارانو کې دی ژوندون موږ پدا باندې تړلې یارانو کې دی ژوندون یا سپ سرو اورونو سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون زدی وسم بلتانا خوږی محبوبي زدی وسم بلتانا خوږی محبوبي زدی وسم بلتانا خوږی محبوبي مبارک سستا خډیر په خوشالو کې دی ژوندون مبارک سستا خډیر په خوشالو کې دی ژوندون یا سپ سرو اورونو سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون بس پرلی موسم کې می ازغو کې دی ژوندون بس پرلی موسم کې می ازغو کې دی ژوندون یا سپ سرو اورونو سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دی ژوندون ټول غمونه دي د هجر تور شپو کې دي ژوندون ټول غمونه دي د هجر تور شپو کې دي ژوندون یا سپ سرو اورونو سرو لمبو کې دي ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دي ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون دی ژوندون سرو لمبو کې دي ژوندون वाह ډېر پزله پورې ډاکټر اظهار صاحب وایي ستا سزاګانې در بخمه خو یو کار به کوي
ستا سزاګانې در بخمه خو یو کار به کوې زه چې د زړه زخمونه خایم انکار به کوې د خاموشۍ ګڼې معنی وي شونډې زر پرانځه د خاموشۍ ګڼې معنی وي شونډې زر پرانځه که اراده دې د الفت وي نو اظهار به کوې چاحت پپو ډېر په زړه پورې چاحت پپو نوی بل کلام به د چا ورو دا یو سپیشل کلام د بډیوال سید رحیم صاحب تاسو ته وړاندې کوم او امید لرم چې تاسو به خوښ شي او دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده چې سید رحیم صاحب زمونږ په څنګ کې موجود دی څنګه ما ذکر هم وکړو چې د سید رحیم صاحب په چې کومه د پښتنې سیمې کم ښایستونه دي هغه د سید رحیم صاحب په شاعرۍ کې بریښي څه هم که پښتانه خوشحال بابا وی لا یو غم راځي نه تلی نه وي چې بل راشي مګر زه پیدا په ورځ د شور او شر یم که دغه حالات دي او یا د پښتنو په خپلو کې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کو داسې حالات دي دغه ټولې تربګنۍ هغې ته سید رحیم صاحب ډېر ښه تصویر اچولی دی ډېر ښه تصویر کې پیش کړي دي راځئ چې د سید رحیم مونږ سره ناست هم دی د دوی کلام وورو دي سره به هم خبرې کوو ډېرې په زړه پورې خبرې به کوو خو د دې کلام د چاحت په پونه اورو څنګه درته ووایم چې نه یې بې وفا ته یې بې وفا ته یې بې وفا بیا مې ونیولې پاس پسلې بې وفا ته یې بې وفا څنګه درته ووایم چې نه یې بې وفا سترګې بدلې کړي تا یوازې پرېښودم تا سترګې بدلې کړي تا یوازې پرېښودم ما وی ټول عمرې به راسره بې وفا بې وفا بې وفا بیا مې ونیولې پاس پسلې بې وفا بې وفا بې وفا سرورو نصری لمبی یار زدی وسما سرورو نصری لمبی یار زدی وسما تاو ملا بدن اسرا لمبی بی وفا بی وفا بی وفا یا میں امنی بلی پاس پسلی بی وفا بی وفا بی وفا بی وفا بی وفا زستا بڑی والی ما زستا سید رحیم ما زستا بڑی والی ما زستا سید رحیم ما تزما د خوب زړګي ټوکړي بی وفا بی وفا بی وفا بیا مې ونیولې پاس پسلې بی وفا
تی بی وفا تی بی وفا تی بی وفا تی بی وفا څنګه درته وایم چې نی بی وفا تی بی وفا تی بی وفا تی بی وفا تی بی وفا مبارک سا اختر دی مبارک سا خوشحال خوشحالی دا بختور دی مبارک سا خوندونه کړي دا سور سالو پسر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا کلیوال سنگار دی خون کری دا خار دا پی خبری دی کلیوال سنگار دی خون کری وسترو شندو پیزوان دا جادوگر دی مبارک سا خوندو نکڑی دا سر سالو پسر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا زما په غم لړلی اخترونه دی محبوبي زما په غم لړلی اخترونه دی محبوبي ستا ښکلی سنور دا ښکلی سهار دی مبارک سا خوندونه کړي دا سور سالو پسر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا سریما 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 ما ریما پریما پریما پاپا دادا پاپا ماما گاگا دادا پاپا ما پجار ویم ملګری بوډیوال مس ابراهیم دی پجار ویم ملګری بوډیوال مس ابراهیم دی خبر کړه پسان ټول کله دلبر دی مبارک سا خوندونه کړي دا سور سالو پسر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا خوشحال خوشحالی دا بختور دی مبارک سا خوندونه کړي دا سور سالو پسر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا اختر دی مبارک سا مبارک سا مبارک سا اختر دی مبارک سا بوډیوال سیدریم وای چې ټول غمونه دي د هجر تور شپو کې د ژوندون ټول غمونه دي د هجر تور شپو کې د ژوندون خدایه سپ سرو ورونو سرو لمبو کې د ژوندون ما او تا چې د یو بل په ارمان وجني
ما او تا چې د یو بل په ارمان وجني څومره ګران په رواجونو د پښتو کې دی ژوندون او ژړوي مې بوړیواله سید رحیمه ژړوي مې بوړیواله سید رحیمه پس پرلی سپرلی موسم کې پازغو کې دی ژوندون ډېر په زړه پورې کلام د سید رحیم صاحب فکر ته چې تاسو کوم د آهنګونو جامې واچولې ویاړم ډېر په زړه پورې چاهت پپو کلامونه بنور هم اورو مخکې انتخاب د چا کړی دی دا یو غزل تاسو ته وړاندې کوم دا د جدای خبرې مه کوه نو الله دې وکړي چې ستاسو وخت شي هغې نه بعد بیا بړیوال سید رحیم صاحب یو ګانا تاسو ته وړاندې کوم ضرور ضرور ډېر خوند به وکړي دا د جدائی خبرې مه کوه دا د جدائی خبرې مه کوه یار لیونی خبرې مه کوه دا د جدائی خبرې مه کوه یار لیونی خبرې مه کوه غم په غمونو لړزولی دا 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 ځواني خبرې مه کوه یار لیونی خبرې مه کوه بیا مثل چڑیږي په کابل پسې 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 मणद कोची खबरी माँ कबाए यार दीवाने खबरी माँ कबा هغه پولیس تافا مینسا کبھی هغه پولیس تافا مینسا کبھی هغه
هغه ښکلي ستا په مینه څه کوي زړه د نادانۍ زړه د نادانۍ خبرې مه کوه یاره یاره لیونۍ خبرې مه کوه وقت را بدلیږي چې وقت را بدلیږي چې وقت را بدلیږي چې وقت را بدلیږي چې مونږ ته د سپوږمۍ خبرې مه کوه یاره یاره لیونۍ خبرې مه کوه دا د جدایۍ خبرې مه کوه یاره یاره لیونۍ خبرې مه کوه یاره لیونۍ خبرې مه کوه واه ډېر په زړه پورې ته که څه غرور کوې یوازې په سرمنه ستا حسن بهر دی او زما حسن دننه ډېر په زړه پورې درنو کتونکو د هر لویو خلکو شاته د یو استاد لاسي خوشحال بابا وی خپل استاد و ما ته اویسو پندونه هر یو پند ملغلرې دي لالونه د چاحت پپو ورستو چې کوم لاس ته د دې د سر د پاسه چې کوم لاس ته کوم استاد دې ته ښودنه کوي او دغه ښودنه د پښتو کوي یو استاد راله پکار دی خو پښتون راله پکار دی سحرداد صاحب هم مونږ سره ناسته کوي دا هغه خلک دي چې استاد کاغه قام دی کاغه ولس دی کاغه د هنر په دنیا کې دی او کاغه په کومه حوالم دی خو دغه استادانو دغه خلک جوړ کړي دي دغه نړۍ یې د امن طرف ته رابللې ده او دغه نړۍ ته پیغام ورکړی چې تاسو به څه کوئ او تاسو ته څه کول پکار دي چاحت پپو چې دونه ښه غږ لري دونه ښه هنر لري او بیا په دې لفظونو چې دا کومې لوبې کوي د دې شاته د سحرداد صاحب لاس دی او سحرداد صاحب موږ سره موجود دی ډېر درناوی ورته لرو افغان ټلویزیون هڅه کوي کوشش کوي چې هغه ټول خلک هغه دغه شاعران دي ادیبان دي دا خو سکرین ته پکار دی چې راشي خو د دې شاته د کومو خلکو چې لاس دی هغې هم راغواړي او په دغه خپلو مینوالو ته یې مخې ته کښېنوي او دغه زمونږ هڅې دي او انشاءالله زمونږ دغه هڅې به جاري د پښتون ولس دپاره د دې خاورې دپاره د دې روایاتو دپاره به مونږ کار کوو او دغه به ژوندی ساتو دغه د افغان ټي وي مشن دی دغه د افغان ټي وي کار او زیار چاحت پپو ناست دی چاحت پپو مخکې کلام سید رحیم هم موږ سره ناست دی او که د دې کلام یو ځل بیا زمزمه شي ځکه د دوی په موجودګۍ کې دا خلک خو چې کله نه بیا به کلامونه ویلی کېږي خدای دې نه کوي مونږ کبر پرست کلي کې ژوند کوو چېرته چې څوک خاورې شي ښاغلی شي خو غواړو چې د دې په ژوند دا خلک ونازوو دوی چې دغه کوم کار کړی دی دوی ته د دې د ایوارډ په شکل کې ستاسو د اواز چې کوم دی دغه ایوارډ په شکل کې دوی ته دغه تحفې بار بار مخې ته کېدو نو د دوی به کوم کلام را سره شریک کوئ
د یو کلام دی دا ورورولي به مني یقینا ډېر ښه کلام دی او ما له خپل هم ډېر زیات خوند راکوي او زما او ستاسو هم په ما ډېر زیات ګران دی ما سره ډېره خواري کوي الله د دې ژوندی لري او موږ ټول الله ژوندي لري یو کلام دی د سید رحیم افریدي څنګه چې موږ وویل چې پښتون به پت کوي ښېګړه به کوي ننګ به کوي وفا به کوي ورورولي به کوي نو ظاهره ده چې پښتون فنکار او پښتون ادیب یي نو به د ورورولۍ خبره خامخا کوي ځکه چې نړۍ به سبا ګوري چې د دغې قام د دغې ولس چې کوم روایاتو دا څه نو په دغه کې به دغه مینه نړۍ ته ښکاره کېږي ضرور دغه کلام د چاهت په پناورو او خوند اخلو کو د زړه خبرې نن زاوتا خبرې کو د زړه خبرې نن زاوتا خبرې خدا مې سوال دې زما دغه یو زری به مني دا ورورولي به مني خدا مې سوال دې زما دغه یو زری به مني دا ورورولي به مني دا ورورولي به مني دا ورورولي دا ورورولي به مني دا गुलाबा तो खो सकून ये कना जमा दसल गुलाबा दामर बरवली मान बस गुलाबा तो खो सकून ये कना जमा दसल गुलाबा सन में बैलली पता दगा जवारी बामनी दा ورورولي बामनी सन में बैलली पता दगा जवारी बामनी दा نفرت نورکلا خبر سپینا کوا جون خو پمینا جون وی بس مینا مینا کوا دا نفرت نورکلا خبر سپینا کوا جون خو پمینا جون وی بس مینا مینا کوا دوړه اظهار کړو دا وفا د ټولمري بامني دا ورورولي بامني دوړه اظهار کړو دا وفا د ټولمري بامني دا ورورولي بامني دا ورورولي بامني دا ورورولي 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 अरमान अरमान होगी तब बेईमान होगी तब बड़ी बाल सिद्ध रही लकत अजान होगी अरमान अरमान होगी तब बेईमान होगी तब बड़ी बाल सिद्ध रही लकत अजान होगी हर नाज देवड़ा मुझ जमाना सुन जड़ी की बामनी दावली बामा हर नाज देवड़ा मुझ जमाना सुन जड़ी की बामनी दावली बामनी दावली बामनी दावली दावली बामनी दावली दावली बामनी दावली दावली बामनी दावली
خبرې نن زه او تا خبرې خو دا مې سوال دی زما دغه یو زري به مني دا ورور ولي به مني دا ورور ولي به مني دا ورور ولي دا ورور ولي به مني دا ورور ولي درنو کتونکو څنګه چې تاسو زموږ په دغه پروګرام کې ګورئ موږ سره ډېر لوی ښاغلي ناست دي سید رحیم افریدی د بوډیوال موږ سره ناست دی د هغې کلامونه تاسو واورېده موږ پرې خبرې هم وکړې ډېر ویاړو چې زموږ په درمیان کې موږ سره موجود دی هغې نه به زموږ د دغې هڅو په حواله د دغه پښتونولۍ په حواله د هغې د شاعرۍ په حواله او په خپله یو ډېر ښه شاعر دی یو ډېر لوی شاعر دی د دغه حوالو باندې به د هغې نه د هغې نظر پوښتو چې سید رحیم صاحب موږ سره خپل نظر شریک کړي د ټولو ناول خو چې چرته هم زما پښتانه وروڼه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې او د افغان ټي وي په شیشه ما ګوري او زما واز اوري هغو ټولو مینوالو پښتنو ته زما د لوري دعا او سلامونه او پس د هغې نه زه نن ډېر خوشحال یم چې زه په دې پروګرام کې د افغان ټي وي غزل نایټ یعنې د غزل شپې پروګرام کې میلمه شوم او ډېر خوندونه مو ترې واخیستو او د خوشحال بابا یو شعر دی چې د خوشحال د خوشحالۍ وختونه دا وي د خوشحال د خوشحالۍ وختونه دا وي چې رباب او سرینده سره غږیږي نو ډېر خوندونه یې وکړلو ډېر خوند مو ترې واخیستو او الله دې وکړي چې مینوالو مسافرو وروڼو ټولو ترې خوند اخیستی وي او ډېره شکریا ادا کوم د افغان ټي وي او په تیره د عدنان شاه بهي چې داسې ښکلی ماښام او داسې ښکلی شپی را تیاره کړې او ډېره مننه او ډېره مهرباني جی سید رحیم صاحب څنګه تاسو کته چاحت پپو یو نوی ماشوم دی ستاسو کلام ډېر په زړه پورې وي بیا هغې دا هم اعتراف وکړو چې سید رحیم صاحب موږ سره ډېره زیاته خواري کوي یقینا زه خو ډېر خوشحاله شوم چې هغې ستاسو کلام په کوم ښه انداز کې وي یعنې ستاسو د فکر ته چې کومې ښه د آهنګونو جامې واچولې نو ډېر خوند یې وکړو د هغې په حواله را سره هم خپل نظر شریک کوي چې د چاحت پپو په حواله ستاسو نظر دی ډېره مننه چاحت پپو خو یو داسې نوی سندرغاړی دی یو نوی ستوری دی او ډېر خوږ اواز الله تعالی ورکړی دی او ډېر تکړه دی خو کوشش کوي خواري کوي او بل د دوی چې کوم ورور دی اسف هغوی دوی سره ډېره زیاته خواري کوي نو نن پورې چې زما څومره کلامونه چاحت پپو ویلي دي لکه ډېر په ښه انداز سره یې ویلي دي او ډېر په سوچ سمج سره او زما ډېر زیات خوښ شوي دي چې څومره کلامونه یې زما ویلي دي لکه زه ډېر زیات مطمئن یم او الله دې وکړي چې مخ په وړاندې زما نوره شاعري راځي چې هغه همداسې په ښه طریقې پښتنو ته مینوالو ته وړاندې کړي او ډېره مننه او ډېره مهرباني
مینا مینا کوا دا نفرتونه ورکړه خبره سپینه کوا ژوند خو په مینا ژوند وي بس مینا مینا کوا وړه اظهار کړو دا وفا دا ټول عمر به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي 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 عمر برباد را باندې تیر شو لکه بربادونه ننسي ګلونه یو په مشرق بل په مغرب وي چې نصیبونه یې سره یو ځای سینا یوازې زه مسافر نشوم د جانان غم را سره سم مسافر شونا کاغذ لیکلی ترېنه واخله د اوسني زمانې یار دې ټک به وینا چې ما ویلې تا منلې تا به د دې یارانې خوند لیدلی ونا ارمان خوږ یې ته په ایمان خوږ یې د بوډیوال سید رحیم لکه د ځان خوږ یې ارمان خوږ یې ته په ایمان خوږ یې د بوډیوال سید رحیم لکه د ځان خوږ یې هر ناز دې وړم خو زما ناز هم د زړګي به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي 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 کوو دسله خبرې نن زه او ته خبرې کوو دسله خبرې نن زه او ته خبرې خو دا مې سوال دی زما دغه یو زاري به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي به منې دا ورورولي 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 مو په غمونو لړزوو